رسول الله صلى الله عليه وسلم لجهنميانو صفات ذكر كي وفرماي: ألا أخبركم بأهل النار؟ أي زتا استخبر در نكما دور وعلى وبارك. أو بدي حديث كده الله نبي شده دري صفات أغذكر كي أو فرماي: كل عتل. علم ابن عثيمين رحمه الله دي معناه كي هر غزرج على السخشي أو شدة اختيارك أو بالكل حق كده أغا نمني او زړه چې محترم وکړي سخت شي. نو به دې مثال د څه دی لکه یو کال جنس مکه کاغه باندې څومره باران وشي خو هغه چې د شینکې نه راخیږي. نو کله چې انسان زړه سخت شي او دا د زړه د امراضونو یو مرض دی محترمو، نو که دې باندې ته څومره وعظونه او نصيحتونه پیش شي خو د غزلې نه قبلې دی انسان کې چې د تغییر او تبديل بالکل ناراضي، ځکه د زړه چې دی هغه د یو حد رسیدلې چې به د غینا باقي باندې قرآن او سنت وعظ او نصيحت بالکل اثر نکي. دویم صفت چې محترم هو د الله نبی ذکر کې جواظ، بخل او بخیل انسان. دا بخل چې دا یو ډیر بد صفت دی او په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جهنميانو د صفاتو نشمار کړی دی. او دریم چې مستكبرین، لوی کوونکی او تکبر او لوی ولکېږي دې ته محترم چې کله انسان د حق نه انکار کوي، حق نه مني او ځان چې دی لوی ګڼي او نور خلکو ته چې دی هغه بخکته باندې ګوري، ځانو ته چې دی د ټولو نه غټ ښکاري. نو دا تکبر او لوی چې دی دا هم د جهنميانو د صفاتو نه یو صفت دی. محترمو د انسان زړه چې دی هغه په څه باندې سختېږي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې انسان ګناه وکړي د به زړه باندې یو تور داغ ولګولی شي او دا به بله ګناه کوي او بله ګناه کوي، نو دا داغونه لګولی کېږي د انسان توبه نه وباسي د ګناهونو نه تر دې چې د زړه چې دی تک تور شي. نو چې کله انسان زړه تک تور شي نو دا به سخت شي، د باندې به وعظ او نصيحت هغه اثر نه کوي، دا به غفلت اختیار کوي او په خپلو خواهشاتو پسې چې دی هغه روان شي. نو اولنی سبب چې هغې سره د انسان زړه سختېږي هغه په ګناهونو باندې همیشوالی کول او د هغې نه چې دی توبه نه ویستل. دویم چې دی محترم هغه په دنیا کې ننوتل او آخرت چې دی هغه یېرول. نو دا هغه صفه اسباب دي چې په دې سره د انسان زړه هغه سختېږي. الله سبحانه وتعالی دې زموږ زړونه نرم کړي او الله سبحانه وتعالی دې زموږ د زړونو نه هر قسم مرض چې دی هغه وباسي.